کوم افغان لوبغاړي په 2020 IPL کې کروڑپتی یالي میلیونر کیږي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، راشد خان، محمد نبی او مجيب الرحمن دا الریډي مخکې نه په IPL کې اغوستل شوي دي او دا هغه افغان لوبغاړي دي چې مخکې نه په IPL کې کروڑپتی یعنی میلیونر شوي دي. دوستانو د دې نه علاوه داسې لوبغاړي هم شته دي، افغان لوبغاړي چې هغه په 2020 IPL کې اغوستل کیږي او هغه هم په ډیرو قیمتونو اغوستل کیږي چې دوی هم په IPL کې به میلیونر کیږي. لومړی به خبره کوو دوستانو د قیس احمد دوستانو، تاسو خپل پوهیږئ چې هغه په CPL کې هم لوبېدلی، په BPL کې هم لوبېږي او په بیګ باش کې هم ښکلی ځلېدلی. دا ډېر تګړه ځوان نوی لوبغاړی دی او ښکلی بالر دی دوستانو. دا هم په IPL 2020 کې به اغوستل کیږي او دا به هم میلیونر کیږي. د دې ریټ دوستانو چې دا هغه تقریبا 1.15 کروڑ پورې دی. دا چې د بولي د دې نه شروع کیږي، یعنی د دغه ریټ نه شروع کیږي او تر څو پورې چلارونه. دا دوستانو دا یو ډیره ښه خبره ده، ډیره خوش خبري ده چې په 2020 IPL کې به قیس احمد هم اغوستل کیږي. او دوم دوستانو که موږ خبره وکړو د نجیب الله زدران هم ځوان لوبغاړی دی، د افغان ملي لوبډلې لوبغاړی دی. دوستانو تاسو خپله هم پوهیږئ چې نجیب الله زدران څومره ښکلی بیټینګ کوي، هیټر دی، افغانستان دپاره ډېر ښکلي لوبې کوي او دا هم په 2020 IPL کې هم میلیونر کیدی شي. او د دې ریټ دوستانو د 1 کروڑ نه شروع کیږي او مخکې ګورو چې څومره پورې د بولي لګیدی شي. او په دریم نمبر باندې دوستانو حضرت الله زازي د افغانستان ملي هغه لوبغاړی دی چې همیشه یې هیټینګ کړی دی او د افغانستان همیشه په اوپننګ کې وځي، بیټینګ کوي، ډېر ښکلی او ډېر زبردست هیټر دی دوستانو. دا هم په 2020 IPL کې هم د چانس ډېر ځای اخیستل کیږي به خو موږ د خبرې کوو چې دوی به کروڑپتیان کیږي یعنی میلیونران کیږي. به د دې ریټ چې دی دوستانو هغه د 3 کروڑو نه شروع کیږي او مخکې به ګورو چې څومره د چانس چې څومره پورې واغېستل شي. نو دوستانو دغه 3 هغه افغان لوبغاړي دي چې په IPL 2020 کې به د دوی چانسز ډېر دي چې دوی به میلیونران کیږي. نو دوستانو که ستاسو په نظر کوم داسې افغان لوبغاړي وي چې هغه په IPL 2020 کې به داسې میلیونر کیږي نو لاندې په کمنټ کې د هغه نوم را سره ولیکئ. نو مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو در سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.